السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. یو نوی پلیلیست مې د یوټیوب چینل ته جوړ کړی دی د روانشناسي علم زده کړه یا معرفت. لومړی ویډیو یې ده د روانشناسي تعریف او لنډ تاریخچه یا تاریخ یې د روانشناسي. دا اړوند به تاسو ګڼ شمېر ویډیوګانې ترلاسه کړئ او که چیرې د نن ورځې درس چې زه اوس تاسو ته وایم تاسو غواړئ نوټ ونیسئ، تاسو کولی شئ کتابچه او پنسل راواخلئ او خپل نوټ په منظم توګه خپل ځان ته واخلئ. وای ډېر خلک فکر کوي روانشناسي داسې یو علم دی چې د رواني ناروغانو سره یې کار دی یا د هغه کسانو سره چې غیر نورمال دي. نو د دوی کله چې موږ دوی ته وایو چې روانشناسي، دوی ته په فکر کې داسې یو شی راځي چې هغه څه شی دی؟ هغه یعنی غیر نورمال انسانانو درملنه. د دوی فکر د روانشناسي اړوند دغسې یو شی دی. ځینې خلک بیا وایي فکر کوي چې روانشناسي جادوګري ده. زه ډېره ورسره مخ سوې یم. زه د 2015 څخه بیا تر اوسه پورې وړیا تداوي د خلکو کوم. دې ته وایي پروبونو ورک، یعنې وړیا مشاوره. ما ته اکثر وخت خلک وایي ته زما په اړه معلومات راکړه، لکه زه چې جادوګره یم ستا په اړوند څنګه معلومات درکړم. نو دوی وایي د خلک د روانشناسانو څخه تمه لري چې په یوه کتو باندې د انسان اړوند مکمل معلومات ورکړي. دغه رقم باورونه خلک د روانشناسۍ اړوند لري. بل سوال چې عموما خلک پکښې ورک دي. بعضې خلک فکر کوي چې روانشناسي یو هنر دی، بعضې خلک فکر کوي چې روانشناسي ساینس دی، او بعضې خلک فکر کوي چې روانشناسي اجتماعي علومو پورې اړه لري. یعنې خلک د روانشناسي اړوند درې باورونه لري. یو دا چې روانشناسي یو د ساینس برخه ده. بعضې وایي نه، روانشناسي د ساینس برخه نه ده، د اجتماعیاتو برخه ده. بعضې خلک بیا باور لري چې روانشناسي یو هنر دی. دغه شان باورونه هغه کسان لري چې د روانشناسۍ اړوند معلومات نه لري، انفارمیشن نه لري. راځو وایي د روانشناسۍ د علم زده کړه پلیلیست چې ما په یوټیوب کې تاسو ته جوړ کړی دی، دا به تاسو ته د روانشناسۍ تعریف او دا چې روانشناسي څه شی ده څه شی نه ده دا اړوند تاسو ته مکمل معلومات درکړي او تاسو به د روانشناسۍ اړوند ډېر اپډیټ معلومات ترلاسه کړئ. راځو د روانشناسۍ لنډه تاریخچه وایو چې روانشناسۍ ته په پخوا وختو کې خلکو څه شي ویل، په اوس وختو کې خلک څه شي ورته وایي. پخوانۍ د روانشناسۍ پخوانۍ تاریخچه. اول روانشناسي د فلسفې یوه برخه وه. فلسفه روانشناسۍ د ارواح د ساینس په نامه معرفي کړل. دوهم بیا روانشناسي د دماغ ساینس په نوم معرفي سول، د دماغ ساینس په نوم. او روانشناسي په فلسفه کې جلا څانګه سول. په دغه وخت کې د دماغ د فلسفې څانګه په فلسفه کې منځته راغلل. دا یې دوهم سټپ دی. درېیم سټپ یې چې دی وایي وروسته روانشناسي د هوش د ساینس په نامه معرفي سول. څلورم یې چې دی وروسته د ډېر څېړنو روانشناسان یو خاص علم په توګه یې روانشناسي وپېژندل. وایي روانشناسي د رویې ساینس معرفي سو. دا د پخوا زمانې خبرې درته کوم، د اوس دا نه. وایي په شلمه پیړۍ کې د رویې جلا څانګه یا بیهیویریزم یا هم د رویې یو ډول څانګه منځته راغله په نړۍ کې. وایي بعضې روانشناسان د رویې د ساینس پیژندګلوي یو خلکو ته وکړل. یعنې روانشناسي د رویې د ساینس زده کړه ده. دا په خوا کې دا شان منځته راغله. او وروسته بیا روانشناسي په صحیح توګه یو څانګه سول او خلکو یې اړوند معلومات شروع کړله، څېړنې یې شروع کړلې. او اوس موږ راځو عصري نړۍ ته چې روانشناسي خپل تعریف پیدا کړي چې یعنې روانشناسي یعنې څه. اوکې، روانشناسي په 2025 کې نن دا دی، زه په 2025 کې دا ویډیو تاسو ته درته کوم. نن روانشناسي پوهېږئ څو کلنه ده؟ 142 کلنه ده.
روانشناسي یو سل 22 کلن دا په یاد ولري. کله چې روانشناسي ځان ته یو جلا سیستم جوړ کړي د بیهیویریزم په نامه په 16مه پیړۍ کې، نو روانشناسي چې شي جوړه سول، یو جلا څانګه جوړه سول، یو جلا شی سو ده. نو بیا یې دا په څه نامه ونومول؟ د 122 کاله کېږي د بیهیویریزم په نامه روانشناسي ونومول سول. راځو د روانشناسي اوسنۍ تاریخچې ته. په اوسنۍ کې خلکو څه وکړل د روانشناسي اړوند؟ اوسنۍ وایي د 1890 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې ګڼ شمېر عالمانو روانشناسي په دې توګه معرفي کړې ده. لاندې تاسو ته وایي د 1890 څخه بیا تر 1990 پورې چې عالمانو ټولو خپل کوشش وکړي روانشناسي په څه شي معرفي کړل. اوس یې زه تاسو ته وایم. روانشناسي د شخص فعالیت د چاپریال په باره کې په علمي توګه مطالعه کوي. همدا تعریف په بل شکل تاسو ته وړاندې کوم. روانشناسي د چاپریال په اړه د انفرادي فعالیتونو علمي مطالعه ده. دا د 1890 څخه بیا تر 1990 پورې د روانشناسي تعریف یا تاریخچه وه، یعنې عصري نړۍ کې دا تعریف ورته ونومول سو. وایي راځو خو دا هم یو ډول یو پاست علم په حساب کېږي، یعنې زوړ تعریف دی. راځو نوي نړۍ ته راځو. وایي نوی د روانشناسي تعریف داسې په دقیق توګه نسته چې مثلا موږ ووایو چې دغه د روانشناسي تعریف دی، ټوله دنیا پر دې باندې ټیک مارک وهلی دی او دا د روانشناسي تعریف دی. روانشناسي تر اوسه پورې داسې یو تعریف نه لري. وایي خو یو کار سوی دی. د 1986 څخه بیا تر 2008 پورې په مسلسل توګه په 10 څېړنو کې د روانشناسي تعریف منځته راغلی دی. یعنې 10 ډوله څېړنې سوي دي په دغه د 1986 څخه بیا تر 2008 پورې، تر څو روانشناسي 10 رقمه تعریف سوې ده او دغه 10 رقمه تعریفونه په نړیواله سطحه د روانشناسانو له طرفه د روانشناسۍ دپاره ښه تعریفونه نومول سوي دي. راځو دا 10 څېړنې او تعریفونه زه تاسو ته وایم. که تاسو غواړئ نوټ ونیسئ، کولی سئ نوټ ونیسئ. اول مورګان او همکارانو یې په 1986 کال کې د روانشناسي تعریف داسې وکړي: روانشناسي د انسان او حیوان د رویې یا هم چلند علم دی. روانشناسي د انسان او حیوان د رویې یا چلند علم دی. دا علم د انسانانو د مشکلاتو لپاره دی. دوهم فیلډمن په 1996 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړله: روانشناسي د رویې یا چلند او ذهني پروسو علمي مطالعه ده. دریم ټاوریس او وید په 1999 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړه: روانشناسي د رویې یا چلند او ذهني پروسو علمي مطالعه ده او دا چې څنګه دوی د ژوندي موجود د فزیکي حالت، رواني حالت او بهرني چاپریال لخوا اغیزمن کیږي. دا دریم څېړنه چې په تاوریس او وید په 1999 کال کې ترسره کړه او دا تعریف یې ورته وټاکي. څلورم داس په 1998 کال کې د روانشناسي تعریف داسې کړی دی: روانشناسي ټول د انسان د رویې یا چلند، ذهني پروسو او هغه شرایطو په اړه ده چې رویه یا چلند او د هغې پروسې پکښې واقع کیږي. دلته او هغې نه ذهني راځي. ښه، روانشناسي داسته یو ځل بیا درته وایم، په 1998 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړې ده: روانشناسي ټول د انسان د رویې یا چلند، ذهني پروسو او هغه شرایطو په اړه ده چې رویې یا چلند او ذهني پروسې پکښې واقع کیږي. دا د تعریف و. راځو لاهي په 1998 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړل: روانشناسي د رویې یا چلند او ذهني پروسو ساینس دی.
راځو شپږم ته بارون په 1999 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړه. روانشناسي د رویې یا چلند ساینس او ادراکي پروسو ساینس بلل شوی دی. دا د تعریف دی. اووم ته راځو نایرن په 2003 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړه. روانشناسي د رویې یا چلند او ذهن علمي مطالعه ده. راځو اتم ته آیزنک په 2004 کال کې روانشناسي داسې تعریف کړه. روانشناسي هغه ساینس دی چې په هغه کې د چلند او نورو شواهدو څخه د داخلي پروسو د پوهېدو لپاره کار اخیستل کیږي چې خلک بیا په کوز کې او د نورو ډولونو غړي د دوی په څیر چلند کولو ته اړ باسي. راځو نهم ته سیکارلی او مایر په 2006 کال کې یو څېړنه ترسره کړل. سیکارلی او مایر په 2006 کې یو څېړنه ترسره کړل او دا ته ورته څېړنه کون او میټرر په 2008 کې او په 2007 تر 2008 کلونو پورې یو څېړنه ترسره کړل. د دواړو نتیجه دا وه چې روانشناسي د رویې یا چلند او ذهني پروسو علمي مطالعه ده. لسم راتوس په 2008 کال کې څېړنه وکړله او د روانشناسي تعریف یې داسې وویلي. روانشناسي هغه علم دی چې رویه یا چلند او ذهني پروسې مطالعه کوي. لس ډوله تعریفونه مو درته وویل چې د نړیوالو څېړنو څخه لاسته راغلي وو. راځو د دوی ټولو څخه یو څه چې زه اخلم او پروانه ضیایي د یو روانشناسي په صفت تاسو ته روانشناسي تعریفوم. زه وایم چې روانشناسي د انسانانو او حیوانانو د رویې ساینس دی. روانشناسي چې دی د انسانانو او حیوانانو د رویې ساینس دی. موږ ته دا وایي چې یو انسان یا حیوان دا کار په کوم دلیل سره کوي. دا ګڼ شمېر برخې لري. تاسو بیا په راتلونکي برخې واورئ زما څخه او د روانشناسي اړوند به ډېر معلومات ترلاسه کوئ. خو دا په یاد کې ولرئ چې روانشناسي د انسان او حیوان رویه تر مطالعې لاندې نیسي بلکې د رویې ساینس دی. روانشناسي چې کله موږ ساینس په روانشناسي کې داخلو یا روانشناسي په ساینس کې داخلو نو روانشناسي د اجتماعي علومو څانګه نه کیږي. روانشناسي یو ساینس دی، د رویې ساینس دی او د یو ساینس په صفت یې موږ قبلوو. دې ته نه هنر وایو او نه هم دې ته اجتماعي علوم وایو بلکې د ساینس یوه برخه ده او د رویې ساینس دی. یو شی په یاد ولرئ، هغه انسان چې د مشاورې هنر ونه لري هغه نسي کولی ښه روانشناس جوړ سي. یعنې د روانشناسۍ دپاره یوازې زده کړې کافي نه دي بلکې د مشاورې هنر زده کول هم کافي دی چې نور علوم هم د یو روانشناس چې د دې دپاره ښه روانشناس سي او درس ووایي، رسمي درس ووایي. په رسمي درسو کې دوی ته نور مضامین او نور څانګې مطالب هم راوړل کیږي تر څو دوی په صحیح توګه دا روانشناسي زده کړي. تاسو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو په تمه اوسئ چې تاسو ته به د روانشناسي اړوند ګڼ شمېر معلومات درکول سي. دغه نن چې ما تاسو ته خبرې وکړلې دغه خبرې په کږو وږو لارو پورې خلک په سلهاوو څپې په ډکوي او تا ته د روانشناسۍ تاریخچه وایي. موږ دا په لنډه توګه تاسو ته وړاندې کړله او یو کنکلوژن یا یو نتیجه ګري وه د ډېرو غټو کتابو. په دې هیله چې تاسو خوند ځینې اخیستی وي او تاسو ته نوي معلومات وه. مننه.